خبريالان څنګه کولای شي چې د څېړنې پر بنسټ باندې پایلې یا نتیجې ته ځان ورسوي. هم نن په ولی خان پوهنتون خبریالۍ پوهنځي کې د اسلام آباد څخه خبریالان راغلي وو. دلته د خبریالۍ پوهنځي محصلینو ته د مس انفارمیشن ډس انفارمیشن په اړه باندې خبرې اترې وکړلې. پیمرا رول څه شی دي، د مسلکي خبریالانو دنده څه ده؟ په دې اړه د خبریالۍ پوهنځي مشرتابه فرهاد صافي صاحب او ورته نورو محصلینو سره په دې اړه خبرې کوم. ډېر مننه سیام خان چې تاسو ماته د سیشن باره کې موقع راکړه. او بیا به زه داسې وایم چې دا سیشن د جرنالیزم سټوډنټس لپاره ډېر زیات پکار دي، ځکه چې په نن سیشن کې موږ ته کوم څیز وښودلی شو هغه د رایټنګ باره کوو. او مین جرنالیزم از آل اباوټ رایټنګ. نو دې کې رایټنګ کې څه چې لکه ته نیوز سټوري کې نو هغې دپاره ستاسو ته کوم ټیکټکس دي او کوم ایتکس دي هغه به ته څنګه فالو کوې. لکه یوزولي چې موږ یو سټوري لیکو که نه څه مو کتلي دي نه کې څه ډېر مسټیکس وي نو هغه مینیمایز کول دپاره دوی موږ ته هغه ټیکټکس ښولي دي، هغه طریقه کار ښولي دی، څنګه به ته خپل سنټنس چې کوم دی هغه انهانس کوې، څنګه به شارټ کوې. دا طریقه کار موږ ته سټوډنټس لپاره ډېر زیات ضروري دی. دا به انشاءالله مخکې فیلډ کې هم موږ ته پکار راځي. دا خو یو ارګنایزیشن دی میډیا میټر فور ډیموکراسي، هغې سره زموږ MOU ساین ده او هغې دغه سلسله کې راغلي چې زموږ سټوډنټس تاسې یو لیکچر ورکړي. لیکچر چې کوم دی نو په مس انفارمیشن، ډس انفارمیشن، فیک نیوز او پروپیګنډا باندې دی چې دا کوم زموږ میډیا سټوډنټس دي خاص کر دوی ته دا پته ولګي او دوی د مس انفارمیشن، ډس انفارمیشن او د فیک نیوز ښکار نشي. نن سبا که تاسو وګورئ نو په سوشل میډیا کې یو فلډډ انفارمیشن دی، د فیک نیوز او د مس انفارمیشن، د ډس انفارمیشن. یو خو دا سټوډنټس دی کې فرق وپېژني چې دا څه ته وایي، په دې پوه شي. نو هغه سیشن وشو او د دې ارګنایزیشن چې څونه دا ملګري راغلي نو هغوی په دې باندې لیکچر ورکړو. سټوډنټس د دې نه ډېر زیات مستفید شو، هغوی ډېر خوشحاله وو، هغوی ته د مس انفارمیشن او د ډس انفارمیشن په منځ کې فرق معلوم شو. دا انتهایی ضروري دی په دې دور کې چې کوم د سوشل میډیا دور دی، دې دپاره دا ډېر ضروري دي. زما نوم سمیع الله خان دی، زه د جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن د 8م سیمسټر سټوډنټ یم. د اسلام آباد نه چې کوم خبریالان راغلي وو په مس اینډ ډس انفارمیشن باندې چې دغه کوم سیشن وشو نو یقینا موږ پکې ډېر زده کړه وکړله. موږ ته پته ولګېده چې موږ څنګه په مس اینډ ډس انفارمیشن کې فرق کولی شو، موږ څنګه د خبر تحقیق کولی شو چې آیا دا خبر په رښتیا دغه شانته دی که نه، څنګه چې موږ ته ښودلی کېږي. خو ایز ا جرنالیست موږ دا مینیمایز کولی څنګه شو، لکه څنګه چې مس انفارمیشن کې دا کاري چې ته یو ان انټینشنلی یو نیوز چې کوم دی هغه ورکې، یو خبر ورکې او ستا انټینشن دا نه وي چې خبر د زغلط ورکړم. په ډس انفارمیشن کې ستا دا کاري چې ستا انټینشنلی یو کس یا د یو ادارې ریپوټیشن خرابې او هم کانشیسلی ته یو کار کوي او انټینشنلی کوي. نو هغه څیز چې کوم دی هغه څیز څنګه به کومې، څنګه ایتکس به فالو کوي، کوم طریقه کار به ته کوي. نو دې څیز باره کې یو جرنالیست لپاره ډېر زیات ضروري دی چې هغه دې باره کې پوه شي.